دا هغه یتیم زده کوونکي دي چې د کورنۍ د سرپرست له سیوري بې برخې دي، خو بیا هم د ژوند په سختو شرایطو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی د کورنۍ غړو په افغان وسلوال پوځ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی چې د شګفتۍ نجات خیریه بنسټ له لورې دغو بې سرپرسته زده کوونکو سره د یو اندازه درسي موادو مرسته ترسره شوه. ما برنامه ما در ولایت ننگرهار تقریبا برای 150 شاگردای بی سرپرست که از جمله فامیلای شهدای قوای مسلح هم اطفالشان در این محل حضور داشتند، برشان قلم، کتابچه و تمام قطعات با یک بیک که لوگوی بنیاد ما به او زده شده بود و برای اطفال ما به شکل توفی به مناسبت روز جهانی سال ما این برنامه خود آغاز کردیم. یادو زده کوونکو چې د ژوند په سختو شرایطو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي له دغو مرستو خوښي وښوده. چې زه یتیم یم او نن له شګوفې مېرمنې څخه موږ ډېره زیاته مننه کوو، ورڅخه خوشحاله هم یو چې موږ ته د یتیمانو په اړه دومره فکر وکړی چې زموږ لپاره یو بکسه یې راکړه او همچنان کتابچې او قلمونه هم موږ ته راکړه. پلار مې په ملور کې شهید شوی دی 2 کاله مخکې، مکتب کې راغله، موږ سره ډېر مرسته وکړه، په هغه کې مکتب کې موږ سره ډېر مرسته وکړه. د ټولو هیوادوالو نه ډېره مننه کوم او په دې هیواد کې نور جنګ او سوله جنګ دې نور بس کړي، نور پکې سوله راوړي. دغه پروسې څخه ډېره مننه کوم چې زموږ د یتیمانو دپاره یې دغه هغه جوړ کړه، یو بکسه، یو کتابچه، یو قلم ورکړه. دوی باندې یتیمان ډېر خوشحاله کېږي او یو څه کومک ورسره وشو. د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې په بېلابېلو ښوونځیو کې نږدې 2.5 زره ورته یتیم ماشومان پر زده کړو بوخت دي.